Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about something very important which are very essential for learning English. These these model praise are very crucial. Today we are going to talk about these words and these both are model verbs. نن به موږ په دې ویډیو کې یادو ټین ټو په حواله سره موږ خبره کوو او د یوز ټو په حواله سره موږ خبره کوو. اوس به موږ دا لاول به موږ په ټین ټو باندې بحث کوو چې ټین ټو کله تاسو وپېژاندو صحیح په معنو به تاسو ټین ټو یوز ټو په دې ویډیو کې وپېژنئ خو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکتله. او ټین ټو یوز ټو ډېر اهم دي د یادولو لپاره او دا چې یاد کړئ نو خدای والا سنټنس به تاسو شی جوړولی د دې په ذریعه باندې چې ټین ټو یوز ټو تاسو یاد کړئ تاسو به خپل ریپیټډ ایکشن ایکسپریس کوئ خپل عادات به ایکسپریس کوئ چې تاسو کوم عادات دی تاسو کوم کار کوئ تاسو کوم هوبیز دا کوم شوق دی هغه به تاسو په دې سره ایکسپریس کوئ او یا تاسو کوم ډیلی روټین تاسو کوم روزمره کاری نو هغه به تاسو په ټین ټو او په یوز ټو سره ایکسپریس کوئ. زه لاول په ټین ټو حوالې سره خبره کوم. ټین ټو به موږ استعمالو د ریپیټډ ایکشن دپاره به دا موږ استعمالو. زه دلته لیکم چې ټین ټو موږ استعمالو د ریپیټډ ایکشن دپاره. ټین ټو موږ استعمالو د ریپیټډ ایکشن دپاره. خو ریپیټډ ایکشن څه ته وایي؟ ریپیټډ ایکشن هغه ایکشن ته وایي هغه کارونو ته وایي کم کار چې بار بار پرفارم کیږي اوور اینڈ اوور پرفارم کیږي هغه کیږي نو هغه ته ویل کیږي ریپیټډ ایکشن. ریپیټډ ایکشن اوس څه کیدی شي؟ ریپیټډ ایکشن ستاسو عادات هم کیدی شي. ریپیټډ ایکشن ستاسو کم هوبي دا کم شوق دی دا هم ستاسو ریپیټډ ایکشن کیدلی شي او کم ستاسو ډیلی روټینز دي دا هم ریپیټډ ایکشن دي. زه دلته لیکم چې ریپیټډ ایکشن زموږ سره څه ریپیټډ ایکشن دي. ریپیټډ ایکشن زموږ سره دا به زموږ سره یا هیبټ سي یا به زموږ عادات دي. ریپیټډ ایکشن به زموږ سره هیبټ سي یا به هیبټ سي ریپیټډ ایکشن ما ولیکل چې ریپیټډ ایکشن به زموږ سره یا هیبټ سي زه به لیکم یا به دا زموږ سره هوبي سي هوبي په سمپل الفاظو کې به هوبي او یا به ډیلی روټین ډیلی روټین سي. ریپیټډ ایکشن ما تذکره وکړه چې ریپیټډ ایکشن هغه ایکشنو ته ویلی کېږي کوم ایکشن چې بار بار کېږي کوم کارونه چې تاسو بار بار کوئ هغه ته ویلی کېږي ریپیټډ ایکشن. نو ریپیټډ ایکشن کوم کار چې بار بار کېږي هغه به کوم کوي یا به ډیلی روټین ځي کوم چې ستاسو روزمره کار تاسو په هره ورځ کې کوم کار کوئ یا به هغه یا به هوبي کوم شوق ستاسو هوبي ساري دي سره یو بي بل ورسره دی هوبي شوق ته وایي. نو کوم کار چې ستاسو شوق یو هغه کوئ په روزمره په بنیاد سره هغه به هم ریپیټډ ایکشن کیدی شي او بل هیبټ ستاسو چې کوم عادات دي هغه عادات هم ریپیټډ ایکشن شي کیدلی. نو ریپیټډ ایکشن او موږ تذکره وکړله تاسو په اسانه الفاظو کې ریپیټډ ایکشن وپېژندل. اوس زه د ټین ټو په حوالې سره تاسو له اګزامپل یې در کوم او ټین ټو ستاسو دماغو ته ورګوزېدل غواړم چې تاسو دا په یاد شي. نو ټین ټو به موږ زه به د سټرکچر راکړم او د سټرکچر په ذریعه باندې به خدای والا سنټنس جوړېږي. نو زه سټرکچر راکوم. کله چې هم موږ ټین ټو استعمالو لاول به موږ لګو دا د سنټنس رول دی د ګریمیټیکل رول د سنټنس دی بیسیکل رول دی چې موږ به لاول لګو سبجیکټ به لګو فرسټ اف آل به سبجیکټ لګو. کله چې هم موږ یو سنټنس جوړو هغه کې به سبجیکټ او ورب خامخا پکې نو موږ به د سبجیکټ نه بعد به موږ ولګو ټین ټو سبجیکټ نه after the subject we put 10 د 10 نه بعد د 10 نه بعد به موږ ولګو د 10 نه بعد زموږ سبا ور پست پام ولګي او پلس به ابجیکټ دا د سټرکچر شو او د دې سټرکچر په ذریعه باندې به اوس موږ ډېر سنټنس یاد کړو. دا زموږ سټرکچر شو ما تذکره وکړله چې کله هم موږ یو سنټنس بیسیکلی جوړو ګریمیټیکلی جوړو نو هغه به موږ پکې نو ما تذکره وکړله چې کله موږ ټین ټو ایکسپریس کوو فرسټ اف آل به موږ سبجیکټ ولګو
به به سبجیکټ نه بعد به ولګو ټین ټو، او د ټین ټو نه بعد به ورب ولګو، د ورب پسټ پام به ولګو، ورب به ورب پسټ پام او د ورب نه بعد به ولګي ابجیکټ به ولګي. زه اگزامپل در کوم تاسو بس آسان الفاظو کې پوه شئ. زه اگزامپل ورکوم چې I tend to have my breakfast. I tend to have my breakfast. زه د سهار ناشته کوم. نو زه د سهار ناشته کوم دا زما ډیلی روټینز کرال دا ریپیټډ اکشن دی. دا سهار چې دا خو زه روزمره څکم، هر سهار چې راځي زه چې څکم، نو دا زه ایکسپریس کوم په ټین ټو سره. I tend to have my breakfast. زه د سهار ناشته کوم، زه د سهار چای څکم. نو دا موږ ایکسپریس کو په ټین ټو سره، ځکه چې دا زموږ ریپیټډ اکشن دی، زموږ ډیلی روټینز دي یا زموږ هوبیز دا، نو دا موږ ځکه ایکسپریس کو په ټین ټو سره. زه بل اگزامپل ورکوم چې I tend to go there. I tend to go there. زه هلته ځم. دا هلته تلل چې زما کوم دا ریپیټډ اکشن دی، هلته زه بار بار ځم. I go over and over there. زه هلته بار بار ځم، نو دا ما ځکه ایکسپریس کو په ټین ټو سره. نو دا موږ ایکسپریس کو په ټین ټو سره. زه بل اگزامپل ورکوم چې He tends to laugh at you. هغه تا پورې خاندي. نو هغه تا پورې خاندي دا بار بار خاندي. نو دې ته ویل کېږي ریپیټیشن، چې یو کار کېږي خو بار بار کېږي او هغه ته ایکسپریس کې، نو بیا به ایکسپریس کې په ټین ټو سره. He tends to laugh at you. هغه په تا پورې خاندي. نو کله چې ټین ټو ولګېدله، د دې دا مطلب شو چې دا خندا بار بار کېږي، یو ځل نه کېږي چې یا پسې اوس وخاندل، دا اوس یار پسې اوس خاندي. دې دا مطلب نه دی چې دا پسې اوس خاندي او جاري دی لګیا پسې، خو دې دا مطلب ده چې دا هغه په تا پسې خاندي، بار بار خاندي. نو موږ ایکسپریس کو په ټین ټو سره. زه بل اگزامپل ورکوم هغه چې they tend to quarrel. ما اگزامپل ورکو چې they tend to quarrel with each other. هغوی د یو بل سره همیشه جنگ کوي. هغوی د یو بل سره جنگ کوي. نو د دې دا مطلب شو چې هغوی د یو بل سره جنگ کوي، خو دا جنگ کېږي بار بار، هره ورځ کېږي د یو بل سره جنگ کوي، دا کار بار بار کېږي، ریپیټډ ایکشن کې رالی. نو موږ ایکسپریس کو په ټین ټو سره. د دې خو دا مطلب نه چې دا هغوی اوس د یو بل سره لګیا دی او جنگ کوي. دا کار آن د سپاټ نه کېږي، دا کار کېږي بار بار، اوس نه کېږي آن د سپاټ نه، جاري نه، خو دا کار کېږي بار بار کېږي. نو دا موږ ایکسپریس کو په ټین ټو سره. نو ټین ټو سره چې موږ کوم ریپیټډ ایکشن ایکسپریس کوو، هغه به د پریزنټ سره تعلق ساتي. د موجودي وخت کار چې په موجوده وخت کې کېږي د پریزنټ سره تعلق ساتي، نو هغه به موږ ایکسپریس کوو په ټین ټو سره. زما امید دی چې تاسو به ټین ټو په اسانو الفاظو کې پیژندلی. زه یو ځل بیا تذکره کوم چې ټین ټو چې کله هم موږ استعمالوو، موږ به خپل ریپیټډ ایکشن ایکسپریس کوو. ریپیټډ ایکشن څه شي کېدلی، یا به دا ډیلی روټینز وي، یا به هوبي مطلب شوق، ستاسو کوم شوق، یا به هیبټس وي، عادتونه کوم چې ستاسو عادات دي. نو د دې به زموږ سره سټرکچر صحیح. کله چې موږ په دې سنټنس جوړو، نو فسټ اف آل به موږ سبجیکټ ولګو، د سبجیکټ نه بعد به ټین ټو وي، د ټین ټو نه بعد به د ورډ فسټ پام وي، او د ورډ فسټ پام نه بعد به ابجیکټ وي. ما اگزامپل ورکړي، زه یو ځل بیا نریټ کوم، تاسو په اسانه الفاظو کې پوه شئ. ما اگزامپل ورکړي چې I tend to have my breakfast. زه د سهار چای څکم یا سهار ناشته کوم. نو دا کار زه بار بار کوم، زما په ډیلی روټینز کې رال دا کار بار بار کېږي. دی خو دا مطلب نه چې زه اوس چای څکم، دی دا مطلب ده چې زه چای څکم، خو دا کار کېږي، دا ایکشن چې کېږي دا بار بار کېږي. I tend to go there. زه هلته ځم. دی خو دا مطلب نه چې زه اوس روان یم هلته، دی دا مطلب ده چې زه هلته بار بار ځم. He tends to laugh at you. هغه تا پورې خاندي. د دې خو دا مطلب نه چې هغه اوس آن د سپاټ په تا پسې خاندي، د دې دا مطلب نه چې هغه په تا پسې خاندي. په ریپیټډ ایکشن کې دا کار بار بار کېږي. They tend to quarrel with each other.
هغوی د یو بل سره لانجه کوي. د دې دا مطلب نه دی چې اوس دی لګېلی او لانجه کوي. د دې دا مطلب دی چې هغوی لانجه کوي خو دا کار کول دا لانجه چې کېږي دا بار بار کېږي. نو دا رال په ریپیټډ ایکشن کې. زما امید ده چې تاسو په 10 هم په اسانه الفاظو کې پېژندلی. ریپیټډ ایکشن کې هم په ریپیټډ ایکشن هم تاسو په اسانه الفاظو کې پوه شوي. تاسو چې 10 یاد کو تاسو ته یوز ټو اټومیټیکلی یاد شو. یوز ټو تاسو ته یاد شو. اوس به موږ یوز ټو څنګه استعمالو؟ یوز ټو به هم موږ د ریپیټډ ایکشن دپاره استعمالو خو یوز ټو به موږ استعمالو د پاسټ ریپیټډ ایکشن دپاره. هغه کارونه چې هغه په ماضي کې کېدل په تیر وخت کې کېدل بار بار به هغه کار کېدو اوس نه کېږي. نو د هغه دپاره به موږ بیا استعمالو یوز ټو به موږ استعمالو. نو یوز ټو به موږ استعمالو چې کوم کار په ماضي کې بار بار کېدو اوور اینډ اوور پر پام کېدو نو د هغه دپاره به موږ استعمالو یوز ټو. زه لیکم چې د یوز ټو موږ استعمالو د پاسټ ریپیټډ ایکشن لپاره. ریپیټډ ایکشن خو تاسو ډېر په اسانه الفاظو کې په ریپیټډ ایکشن پوه شوئ او پاسټ ریپیټډ ایکشن لپاره به موږ استعمالو یوز ټو. زه درته راکړم چې دا موږ استعمالو د پاسټ ریپیټډ ایکشن لپاره. پاسټ ریپیټډ ایکشن او یوز ټو موږ استعمالو د پاسټ ریپیټډ ایکشن لپاره کوم کار چې په ماضي کې بار بار کېږي. نو دا به څه کېدلی شي؟ ما تذکره وکړه چې ریپیټډ ایکشن خو یا هیبټس کېدلی شي یا هوبي کېدلی شي یا ډیلی روټینز کېدلی شي. نو زه به دا به موږ استعمالو د پاسټ ډیلی روټین دپاره کوم هغه کارونه کوم چې موږ په پاسټ کې کول د پاسټ ډیلی روټین دپاره خو اوس یې نه کوو په پاسټ کې به هم کول نو هغه دپاره به موږ استعمالو یوز ټو. یا د پاسټ هوبیز دپاره یا د پاسټ هیبټس دپاره کوم کارونه چې په تیر شوي وخت کې زموږ عادات وو خو اوس نه دی د هغه دپاره موږ استعمالو یوز ټو. زه د دې سټرکچر راکړم اګزامپل ورکړم تاسو ته په اسانه الفاظو کې پوه شي. کله چې هم موږ استعمالو یوز ټو نو فرسټ اف آل به موږ سبجیکټ ولیکو. سبجیکټ هم ولیکو. د سبجیکټ نه بعد به ولیکو یوز ټو او د یوز ټو نه بعد به ولیکو د ورډ پسټ پام بای او د ورډ پسټ پام نه بعد به ابجیکټي. دا زموږ څه سټرکچر شو. زه به اګزامپل ورکړم تاسو یې په اسانو الفاظو کې پوه شئ. زه دا اګزامپل ورکوم خو دا اګزامپل چې موږ ورکړلی دا د پریزنټ سره تعلق ساتي. د پریزنټ سره ریلیټډ دي. د پریزنټ کې کېږي هغه به موږ 10 ټو په 10 ټو باندې ایکسپریس کوو او هغه کارونه چې هغه په تیر شوي وخت کې کېدل په تیر شوي وخت کې هغه د پاسټ ریپیټډ ایکشن دپاره موږ استعمالو. چې په تیر شوي وخت کې زموږ کوم کار عادات وو د هغه دپاره موږ استعمالو یا زموږ شوق وو زموږ هوبي وه د شوق دپاره به موږ استعمالو یا زموږ پاسټ ډیلی روټین چې په تېرو ورځو کې موږ کوم کارونه کول او هغه کارونه اوس موږ نه کوو نو بیا به موږ ایکسپریس کوو په یوز ټو سره. زه دا اګزامپل دې ته ټرانسلیټ کوم دې ته واړم نو زه به اګزامپل د دې به داسې راشي چې I used to have my breakfast. I used to have my breakfast. د دې اوس دا مطلب د دلته د دې مطلب شو I tend to have my breakfast. زه د سهار ناشته کوم. دغه مطلب ده چې دا ناشته کوي هر سهار یې کوي اوس یې هم کوي سبا چې راشي بیا به هم کوي دا کار اوس هم کېږي روان دی په پریزنټ کې دی. او I used to have my breakfast کله چې داسې سنټنس راغلی د دې دا مطلب دی چې ما به د سهار ناشته کوله. د دې اوس څه مطلب شو چې I used to have my breakfast ما به د سهار ناشته کوله خو د دې دا مطلب چې اوس یې نه کوي د پریزنټ سره تعلق نه ساتي بس دا کار یې پرېښی د سهار چای اوس پرېښی د سهار چای نه څښي د سهار ناشته نه کوي نو بیا به یې موږ ایکسپریس کوو د هغه کارونو دپاره چې هغه په تیر شوي وخت کې کېدل په پاسټ کې کېدل خو اوس په پریزنټ کې نه کېږي نو په هغه لپاره موږ استعمالو یوز ټو. بل اګزامپل ما ورکړی دی چې I used to go there. دې مطلب دی چې زه به هلته تلم
دا کار یا زما عادت و هلته تلل یا زما شوق و یا زما ډیلی روټین دا کار به ما روزمره کوه زه به هلته بار بار تلم خو اوس نه ځم د پرزنټ سره تعلق نه ساتي د پاسټ سره ساتي هغه کارونه چې هغه په پاسټ کې کېدل او اوس نه کېږي نو هغه به موږ ایکسپریس کوو په یوز ټو آی یوز ټو ګو دیار زه به هلته تللم بل اگزامپل ورکړی دی چې he used to laugh at you. He used to laugh at you. هغه به په تا پورې خاندل په تا پسې به خاندل دا کار به په پاسټ کې کېدو خو اوس نه کېږي بل اگزامپل ما ورکړی دی لاست اگزامپل ما ورکړی دی چې they used to quarrel they used to quarrel with each other هغوی به د یو بل سره لانجه کوله د یو بل سره به جنګ کاو خو دا کار به په پاسټ کې کېدو په پاسټ کې به لانجه کېدله یعنې اوس نه کېږي د پرزنټ سره څه تعلق نشته اوس لانجې هغوی پرېښي یا څه چل ول شوي خو هغوی اوس لانجه نه کوي او په پاسټ کې به دا کار کېدو نو دا موږ په یوز ټو سره ایکسپریس کړو زما امید ده چې تاسو په اسانو الفاظو کې په ټین ټو سره او په یوز ټو سره په ډېر سمپل الفاظو کې پوه شوي وئ ځکه چې ما ته په ډېر ساده الفاظو کې بیان کړو نو ټین ټو موږ استعمالو کم کار چې زموږ ریپیټ اډکشن خو هغه د پرزنټ سره تعلق ساتي په پرزنټ کې کار کېږي او یوز ټو به موږ استعمالو د داسې کارونو دپاره چې هغه به موږ په تیر شوي وخت کې کول په تیر شوي وخت کې به یا زموږ هغه عادات و یا به زموږ شوق و یا به زموږ ډیلی روټین و روزمره کار به و خو اوس هغه کار نه کېږي او په پاسټ کې کېدل یعنې په ماضي کې کېدل او په موجوده وخت کې نه کېږي نو هغه لپاره موږ یوز ټو استعمال